دا غلاګانې کې زه خو د کلي کې د تورو پوه کړم چې په لار روان یم هر څوک راته وایي دا د غل پلار دی تا د غلا کې نور چی موندلي دي چې د به کار یې ماته وي وه که نه هره ورځ دې یو نه یو چی لوټ کړی شرمونه دې مونږ وشرمولو مه کوه نورې دا غلاګانې مه کوه بس مکتب له په وخت ځه کورس کې دې ما چومه چې هغې کې مصروف یې پلاره تا وویل که کور کې بیټري نشته ځکه مې بیټري راپټه خو ما خو ته نه دي ویلې چې ته یې راپټه که که نه ما ویل بیټري نشته چې ته به وله غم وکړو واویلو تا د وار راپټه کړې ده زه ته پچې نن نه پس څوک راشي او ما ته ستا ګیله وکړي چې دې زوی دې اغلا کړې ده او یا یې جنګ کړی زه به هغه وخت به زه تاسو ګورم زه زما او تا به بیا سره په میدان نه وکړو جنګ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی پلاره باغ کې کار کې ولا زما الله فصل لا رسېدلی دی دې کې لږ کار وکړم رانه خراب نه شي ته چېرته تللی وې ولا بازار له تللی وم تاله مې یو موبایل هم پیدا کړو دا دې بیا چا نه راوالی ته نه په والو پوهېږې نه په نصیحت پوهېږې تا سره اخر څه شی وکړو ځه هره ورځ غلا کې تاسو څه شی وکړو یوه لاره پاتې چې تا ملا له بوځم یو دم در باندې واچې کړې چې د ملا دم څه ته روغ شي تا زه نور شرمونه وشرمولی ځه چې زه ملا له لاړ شو زه راځه السلام علیکم مولوي صاحب څنګه چل دی جوړې تکړې خیرت دی د خیره شکر دی خیر و خیرت دی ته څنګه ولا مولوي صاحب ښه ګزاره کو مولوي صاحب یو خدمت ومال چې هغه دې راله کړی وی ولې څه خدمت و یاره مولوي صاحب خدمت دا وکړو نو دا زموږ زوی دی که نه همداسې غلاګانې کوي یاره څه به یې تا نه پټوم همداسې غلاګانې کوي څه شی چې په مخه ورشي بس کور ته یې راوړی بس هېڅ مانې اسره نه کوي ما چې دې مولوي صاحب له ورشم خولې لږه برکتي ده دې سړي مانې دم هم واچوي چوف مو پوه کړي که نه چې دې غلا نه سړی مونیږي نورې په شرمونو وشرمولو په کلي کې د 2 روپو یې کړو بس زه صحیح ده زه به پې دم واچوم الله به یې د غلا نه منې کړي رامخکې اشاره کړه پام کوه د مولوي صاحب بوټان ناولي نه کړي زه الله به یې روغ کړي بس مولوي صاحب په خوله دې برکت شه چې الله دا د غلا نه منې کړي دا غټه خبره ده څه خدمت یې مولوي صاحب موږ ته ګوره موږ د بر کلي کې کور دی ګوره هر خدمت و بس ورور غوندې غږ کوه صحیح ده موږ ته به اجازه یې مولوي صاحب یو پیله چای به مې مننه خیر اوسي بس لاړو هلکه راتې شه که نه څنګه ورو روانې صبر وکړه پلار د مولوي صاحب بوټان نه غوښتي راکړه No.